راپورونه وایي چې په څنډو کې د روسیې لوی پوځي کاروان درېدلی. په داسې حال کې چې په اوکراین کې د روسیې جګړه نن شپږمې ورځې ته غځېدلې. راپورونه وایي د روسیې پوځ د اوکراین د جنوبي ښار خیرسون په لمنو کې امنیتي پوستې ځای پر ځای کړي او د پلازمینې کې په څنډو کې هم لوی پوځي کاروان درېدلی. د سټلایټ لخوا په اخیستل شوي تصویرونو کې ښکاري چې د زغروالو وسایلو او توپونو دغه کاروان څه باندې 15 کیلومتره اوږد دی او د پلازمینې کیف تر 4 کیلومترې پورې رسېدلی دی. د اوکراین وسلوال ځواکونه داسې انګیري چې ښایي دا به د اوکراین د پلازمینې کیف او تر ټولو لوی ښار ماریپول د محاصره کولو او پرې د کنټرول راوستلو لپاره یوه هڅه وي. د جګړې په ډګر کې دغه نوي پرمختګونه وروسته له هغې کېږي چې د یوه اوربل لپاره په بیلاروس کې د اوکراین او روسیې د پلاو ترمنځ خبرې پرون بې نتیجې پای ته ورسېدې، خو دواړو لورو موافقه وکړه چې راتلونکې ورځې به بیا خبرې سره کوي. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون په یو ویډیویي پیغام کې مستقیما له روسي ځواکونو وغوښتل چې امرونه دې له پامه وغورځوي او جګړه دې بنده کړي. زلنسکي پرون پر کیف د روسي ځواکونو 3 توغندیزو بریدونو ته په اشاره وویل کله چې یوه خوا بله خوا په توغندیو او توپونو ولیکي به چاته امتیازات ورنه کړي. دغه راز د اوکراین هوایي ځواکونو ویلي د پلازمینې کیف شاوخوا ښارګوټو کې د هوایي عملیاتو په مهال د روسي 5 جنګي الوتکې او یو هلیکوپټر په ډزو رانسکور کړی دی.